how are you how are you ته څنګه یې how are you ته څنګه یې I am fine زه ښه یم لکه په ورځني ژوند کې چې موږ تاسو کله د خپل ملګري سره مخامخ شو نو موږ هغوی ته وایو چې ته څنګه یې نو په انګلیسي کې داسې ویلی شو چې how are you ته څنګه یې هغه راته بېرته وایي چې زه ښه یم I am fine زه ښه یم بېرته ورته موږ وایو چې nice to see you خوشحاله شوم چې ته مې ولیدلې nice to see you خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې هغه هم بېرته په جواب کې وایي چې nice to see you too زه هم خوشحاله شوم چې ته مې ولیدلې nice to see you too زه هم خوشحاله شوم چې ته مې ولیدلې where are you from ته د کوم ځای یې لکه موږ تاسو یو ناشنا کس وینو په لاره کې یا په بل ځای کې نو د هغې نه موږ پوښتنه کوو چې ته د کوم ځای یې where are you from ته د کوم ځای یې I am from Afghanistan زه د افغانستان یم I am from Afghanistan زه د افغانستان یم what work do you do ته څه کار کوې لکه موږ تاسو په ورځني ژوند کې چاته وایو چې ته څه کار کوې نو په انګلیسي کې څه داسې ویلی شو چې what work do you do ته څه کار کوې هغه راته بېرته په جواب کې وایي چې I am student زه شاګرد یم which subject do you read ته کوم مضمون وایې which subject do you read ته کوم مضمون وایې I am read computer science زه computer science وایم tell me something about computer science ما ته د computer science په باره کې څه ووایه yes computer science is very nice subject ښه computer science ډېر ښه مضمون دی yes computer science is very nice subject computer science ډېر ښه مضمون دی which class do you study in ته په کوم کلاس کې سبق وایې I am study in 10th class زه په 10م صنف کې سبق وایم I am study in 10th class زه په 10م صنف کې سبق وایم very good ډېر ښه thank you very much ستا ډېره مننه thank you very much ستا ډېره مننه what time is it there څه وخت دی اوس دلته که موږ تاسو د یو چا نه په انګلیسي کې تپوس کوو چې څه وخت دی اوس دلته نو په انګلیسي کې یې داسې ویلی شو چې what time is it there څه وخت دی اوس دلته هغه راته بېرته په جواب کې وایي چې here is 3 o'clock دلته 3 بجې دي here is 3 o'clock دلته اوس 3 بجې دي sentence number 8 how is weather is there دلته موسم څنګه دی how is weather is there دلته موسم څنګه دی weather is very cold موسم ډېر یخ دی weather is very cold موسم ډېر یخ دی sentence number 9 what is your favorite dish لکه موږ تاسو په ورځني ژوند کې یو چاته وایو چې ستا د خوښې خوراک څه شی دی نو په انګلیسي کې داسې ویلی شو چې what is your favorite dish ستا د خوښې خوراک څه شی دی هغه ته بېرته په ځواب کې وایي چې my favorite dish is chicken زما د خوښې خوراک چرګ دی my favorite dish is chicken زما د خوښې خوراک چرګ دی ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې دغه د انګلیش سینټنس یا جملې به تاسو زده کړي وي او یو څه اخذ به مو ترې کړی وي نو دا وه زموږ د انګلیش لرنینګ یوټیوب چینل یوه نوې ویډیو چې تاسو ته مو وړاندې کړله په دې هیله چې دغه معلومات ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي او یو څه مو ترې زده کړي وي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته